بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې بیا هم په فایل مینو باندې ده. په تیر درس کې مونږ تر پرنٹ او سیف از پی ډی اف پورې درس ویلی و. نن موږ تاسې په پرنٹ فورمز باندې کار کوو. ګورئ، پرنٹ فورم څخه هدف دا دی چې تاسو سره په دغه کویک بوک کې کوم فورمونه دي، که هغه بیل پیمنټ ده، که هغه چک ده، که هغه کریډټ میموس ده یا ریفند ده، انوایس ده، لیبل ده، پای چک ده او پرچیز آرډر ده او سیل آرډر ده او ریسیپټ ده. لکه دغه اسناد او اوراق که ته غواړې پرنټ کړې نو ته کولی شې چې فایل مینو ته راشې، بیا پرنټ فورم ته راشې او له دې ځایه پرنټ کړې. فرض کړه زه غواړم چې یو بیل پیمنټ پرنټ کړم، چې کله زه انټر کوم نو ماته دغه وینډو خلاصیږي. ګورئ، ماته وایي سلیکټ بیل پیمنټ سټیپس ټو پرنټ. صحیح ده؟ نو دا موږ سره ټول ټیک مار دي، دا ټول غواړي چې پرنټ کې که یوازې مشخص، نو ته کولی شې چې له دې ځایه چک آن آف کې او مشخص فورم ځان ته څنګه کې پرنټ کې. فقط اوکې تاسې ورته ووهئ او که پرنټ پریویو ګوري دلته کلیک وکړئ نو پرنټ پریویو به تاسو ته وښایي. نو زه یې بیرته کلوز کوم. نو په دغه طریقه باندې تاسې کولی شئ مختلف فورمونه، البته د کویک بوک مربوط، تاسې پرنټ کړئ. کله چې موږ تاسې دغه کسټمرز ته راځو یا امپلایز ته راځو یا وینډرانو ته راځو، هلته هم موږ سره اپشنونه ورکوي چې پرنټ کړئ، سیف کړئ، سیف از پی ډي اف کړئ. لکه دا ټول موږ سره هلته مې، خو فایل مینو کې هم شته، کله ضرورت شي له دې ځایه هم استفاده کولی شئ. بل کمانډ دلته موږ سره د پرنټر سیټ اپ، د پرنټر سیټ اپ باندې چې کله کلیک وکړو، ګورئ دلته موږ تاسې کولی شو د خپل پرنټر هغه سیټ اپ وکړو. وایي کوم ریپورټ غواړئ پرنټ کړئ، هغه ټول ریپورټونه دلته شته. صحیح ده؟ بخښنه غواړم، کوم فورم غواړئ چې تاسې پرنټ کړئ، ډیپازټ، اسټیمیټ، انوایس، ایټم لیست، هر څه چې غواړئ پرنټ کړئ نو هغه ټول لیست دلته شته. تاسې کولی شئ چې دلته انتخاب کړئ، پرنټر نیم دلته ورته مشخص کړئ چې هر پرنټر له تاسې سره انسټال و. پورټریټ یې پرنټ کوئ که لینډسکیپ یې پرنټ کوئ نو دا ورته انتخابولی شئ او بیا اوکې کړئ. نو تاسې سره به هماغه مربوطه فورم چې تاسې له دې لیست نه انتخاب کړی ده هغه به تاسې سره پرنټ شي. نو دا د پیج سیټ اپ پورې مربوط یو څو خبرې وې. په دې پیج سیټ اپ کې بیا موږ تاسې سره دلته اپشنز هم شته چې کله اپشنز ته راشو، پورټریټ غواړئ که لینډسکیپ، هغه تیار موږ سره و. اډوانس ته راځو، په اډوانس کې څه ډول لیټر غواړئ چې درته I4 غواړئ، لیټر غواړئ، I3 غواړئ، کومه ورقه کې درته پرنټ شي نو هغه هم تاسې له دې ځایه بیا کولی شئ چې انتخاب یې کړئ او مشخص یې کړئ. نو دا به زه بیرته ټول کلوز کړم، بیرته به فایل ته راشم. په فایل کې موږ سره سینټ فورمز ده. دغه ځینې فورمونه که بیل وي، که سیل آرډر وي، که اسټیمیټ وي او یا نور کویک بوک پورې مربوط فورمونه وي، مالي فورمونه، دغه غواړئ چاته ولیږئ نو تاسې کولی شئ مستقیما د خپله د کویک بوک له طریقه هم ولیږئ. فرض که زه یو انوایس ته خپل یو کسټمر ته لیږم نو فایل مینو ته راشئ او له هغې څخه وروسته سینټ فورمز ته راشئ. چې کله دې باندې کلیک کوم دلته تاسې یو خبره په یاد ولرئ چې موږ د جیمیل له طریقه له دې ځایه مستقیما ایمیل نشو لیږلی، یعنې د کویک بوک پروګرام څخه مستقیما جیمیل ته موږ نشو لیږلی. دلته زموږ سره د آوټلوک ایمیل باید کنفیګر شي، آوټلوک له لارې موږ دا کار کولی شو. ګورئ ماته وایي سلیکټ د ایمیلز یو وانټ ټو سینډ ان کلیک سینډ ناو. فرض که زه دا چکونه ټول مکمل څنګه کوم آف کوم، زه وایم چې دغه نوید نه ده، نوید ته دغه انوایس، دغه ورقه یا دغه انوایس ورته لیږم. چې کله کلیک وکړم دا خپله دلته اټچ کېږي. ګورئ انوایس نمبر 2 دی، دلته انوایس نمبر 2 دی. نو اټچ انوایس نمبر 2 فرام ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سروس کمپنی، دلته اټچ شو فرام د چا لخوا، ټیکنالوژي @gmail.com زموږ د کمپنۍ ایمیل د 2 چاته لیږو، نوید ته لیږو. خو داسې کې تاسې یو خبرې ته متوجه واوسئ چې کله موږ یو کسټمر یا یو وینډر ته یا یو امپلای ته ایمیل لیږو
کله چې موږ د کسٹمر سنټر یا وینډر سنټر یا امپلوي سنټر کې د هغې ایمیل اډ کړی وي نو دا اتوماتیک ډول باندې ایمیل د هغې خپله دلته لیکل کېږي. خو که چېرته هلته موږ نه وي اډ کړی نو دلته به یې موږ مینولي لیکلی شو، بیا یې خپله لیکلی شو. فرض که زه دا نوید لرې کوم او ورته وایم نوید نه تېرېږه دغه کبیر ته زه دا ایمیل لیږم، چې کله کلیک وکړم ګورې د کبیر ایمیل راغی. دا ولې دا ایمیلونه راځي؟ ځکه هلته ما خپله لیکلي دي او زما ایمیل هم ما خپل کمپني فایل کې لیکلی و. نو کله چې تاسې دغه ایمیل ولیکه نو دا ایمیل زمونږ د خوا نه دی ټو دې کبیر ته ده، دغه اټچمنټ ده او انوایس ده، بیسیک انوایس ده او همدا ډول انوایس 13 from technology products and service company ده او دا هم هغه د ایمیل باډي ده. یعنی ګوري ډیر په ښه شکل باندې دوی خپله درته برابروي. ډیر کبیر رحماني your invoice دیارلسم نمبر for 6000 is attached, please remit payment at your earliest convenience. ګوري دغسې یو ښایسته ایمیل باډي هم دوی ورته لیکي او فقط آوټلوک سره وصل شي او سینډ ناو باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته دا ستاسې ایمیل به د کبیر ته ولاړ شي او سینډ به شي. نو موږ تاسې په دغه طریقه کولی شو چې خپل کسټمران، وینډران او امپلایز ته مستقیما د کویک بوک څخه ایمیل ولیږو. شپینګ د شپینګ کې کوم مهمه خبره نشته، ایگزیټ د پروګرام موږ ته بندوي. راځو ایډیټ مینو ته. دغه فایل مینو کې دا څه مهمې خبرې چې وي هغه موږ ټول وویلې. اوس راځو موږ ایډیټ ته او په ایډیټ مینو کې موږ سره یو څو مهمې خبرې شته. دا کټ کاپي پیسټ دا مسایل کله چې موږ تاسې کسټمر یا وینډر ته کله انوایس جوړوو یا ځینې ځایونو کې چې کاپي کوو دا خپله بیا فعاله کېږي. خو زه دا ساده کمانډونه دي په دې ټول پوهېږو. دلته یو څو مهم کمانډونه یو چې د یوز رجسټر ده. کله چې پر دې باندې کلیک کوم ما ته دغه یو وینډو کوچنی وینډو خلاصېږي. سلیکټ اکاونټ د دې په تور موږ تاسې کولی شو چې یوز رجسټر د خپل اکاونټونه وګورو چې څومره پیسې راغلي او څومره پیسې ورڅخه وتلې دي. ګورې زه عزیزي بانک اکاونټ انتخابوم او دا اوکې کوم. دغه عزیزي بانک ته چې څومره پیسې ان شوي او کاوټ شوي هغه ټول ګزارش مکمل دلته موږ ته راکول کېږي. ګورې په دغه تاریخ باندې چې دا 1,00,000 افغانۍ تا سره بیلانس او دا ډیپازیټ صحیح ده او دلته انفارمیشن هم درکوي چې اکاونټ اوپننګ بیلانس ده. ښه 1,00,000 افغانۍ دا شو. له هغې نه وروسته 20,000 افغانۍ چې دي موږ سره د ریپیر اینډ مینټیننس څخه ترلاسه کړي دي. صحیح ده 20,000 افغانۍ. 1,00,000 هغه شو، 20,000 دا جمع 1,20,000 افغانۍ شوي موږ سره. نو هغې نه وروسته بیا دلته موږ ته وایي چې لون فرام جی ایچ ټي کمپني 1,00,000 افغانۍ موږ د دې نه لون اخیستی. صحیح ده، قرض مو اخیستی ده. دلته چې موږ سره 1,20,000 افغانۍ وي په دې کې 1,00,000 افغانۍ موږ پیمنټ کړی دی د دې خلکو دپاره. جی ایچ ټي ته 1,00,000 افغانۍ ګورئ میمو کې مې لیکلی 1,00,000 افغانۍ پیډ فار هیز لون. د هغې نه قرضدار 1,20,000 نه مو چې 1,00,000 دې ته ورکړی ګورئ دلته پیمنټ موږ کړی. صحیح ده، دا ډیپازیټ ده او دا بیلانس ده. ښه د 1,20,000 نه چې 1,00,000 لاړ شي څو موږ سره پاتې کېږي؟ 20,000 پاتې کېږي. په 20,000 کې بیا موږ پیمنټ کړی. ګورئ دا د پیمنټ ستون د 90,000 افغانۍ بیا موږ پیمنټ کړی. نو موږ څنګه د 20,000 افغانیو څخه 90,000 افغانۍ پیمنټ وکړو؟ نو دلته منفي 80,000 راغلی. یعنې دې نه موږ 80,000 بیا 50,000 بل پیمنټ دی منفي 1,20,000 شوی. بیا 40,000 افغانۍ موږ دلته ډیپازیټ کړی دی. نو 1,20,000 نه چې 40 منفي کې 80,000 پاتې کېږي. نو په دغه ترتیب باندې تاسې کولی شئ چې د خپل هر یو اکاونټ چې ستاسې خوښه وي ایډیټ ته راشئ او یوز رجسټر یا کنټرول آر پریس کړئ. ګورئ زه کنټرول آر پریس کوم اوس ماته دا اکاونټونه راځي. کوم یو اکاونټ غواړئ چې یو ایویلویټ یې کې وی ګورئ. نو زه وایم کیش اکاونټ ګورم، کلیک ورته کوم او کې کوم. ګورئ د کیش اکاونټ په اړه مفصل معلومات ماته راکوي له پیله تر اوسه چې څومره پیسې وي پکې، څومره پیسې پیمنټ شوی، څومره ډیپازیټ، څومره بیلانس او میمو چې دی، اکاونټ کوم یو دی، ټایپ یې چې دی، ډیټ، لکه مفصل معلومات موږ ته د دې اکاونټ په اړه راکول کېږي چې تاسې په دغه اکاونټ کې څومره پیسې ډیپازیټ کړی او څومره مو پیمنټ کړی او دا ټول ګزارش مکمل د دې ځای موږ کتلی شو.
بل موضوع موږ سره د یوز کیلکولیټر ده. ګورې دا کیلکولیټر کولی شي چې استفاده ورځنې وکړي. خپله په کویک بوک کې کیلکولیټر ده. نو بیا هم راځو ایډیټ ته. فایند موږ سره ډېر زیات مهم وظیفه او دنده ترسره کوي په کویک بوک کې. ګورې ځینې کمپنیانې داسې وي چې هغوی په ورځ کې 500 400 300 ریکارډونه ثبت کوي. نو کله ضرورت پیدا شي یو ریکارډ ته، نو د هغې لټول او پیدا کول ستونزمن وي. نو فایند ته تاسې راشئ. چې کله فایند ته راغلی سمپل ته راشئ، څه شي غواړئ چې تاسې فایند کې. دلته راشئ اسټیمیټ غواړئ، سلاډر غواړئ، کریډټ میمو غواړئ، چک غواړئ، څه شی غواړئ. زه ورته وایم چک غواړم. دا چک پای څوک دی؟ دا پیسې دوی چاته ورکړي دي؟ زه فرض که ورته وایم بلال، نو شاید موږ دې ته ورکړي یا نه، خو زه دا به ورته انتخاب کو. تاریخونه ورته وایم، تاریخونه زما په یاد نه دی، نمبر امامات هېڅ شی نور زما په یاد نه دی، فقط چک دی او د بصیر دی. فایند کوم یې. ګورې نمبر آف میچز 0 یعنی 0 دی. د سره زمونږ دې ته موږ کوم چک نه دی ورکړی. راځو انوایس انتخابو. ښه انوایس د چا پیدا کړی؟ زه ورته وایم انوایس پیدا کوم د دې بلال. کم تاریخ نه تر کم تاریخه پورې. انوایس نمبر څه ده؟ زه ورته وایم نورې راته هېڅ شی معلوم نه دی، فقط انوایس د موږ بلال ته ورکړی. څومره انوایسونه چې موږ دې ته ورکړی اوس ټول موږ ته فایند کوي. زه فایند باندې کلیک کوم، ګورې یو انوایس موږ دې ته ورکړی ته 15500 افغانیو پر ځای. دلته موږ ته وایي چې یو دانه موږ پیدا کړه. خو زه ورته وایم چې یاره نه، دغه انوایس راته پیدا کړه، خو ته وګوره چې دې جبار ته موږ څو انوایسونه ورکړي دي. دا اوکې کومه. ګورې جبار ته موږ دغومره انوایسونه ورکړي دي. نو هغه ټول معلومات یې موږ ته راکړه. اوس کولی شي چې په اسانۍ پیدا کړي چې کوم انوایس دا تاریخ ده، دا انوایس ده، دا نمبر ده، دا د جبار نوم ده او فاینانس چارجز او دا پیسې دي. نو فایند موږ تاسو سره ډېر زبردست وظیفه مخ ته وړي کویک بوک کې چې کله تاسو غواړئ ریکارډونه پیدا کړئ نو په دې طریقه پیدا کولی شئ. دا یو فایند ده چې مستقیما موږ تاسو ته بل سرچ ده. تاسو کولی شئ چې یو ریکارډ د سرچ په ترو باندې هم څنګه کې پیدا کړئ. ګورئ اوس دا عبدالبصیر دی، دلته ورته سرچ وهم د عبدالبصیر ته له مخکې نه ما سرچ کړی موږ ته راځي. یا فرض که زه راځم د عبدالبصیر په ځای بلال سرچ کوم، دا به ژبه به ورته انګلیسي ته کو بلال. ګورئ بلال سرچ کوم او له هغې څخه وروسته ګورئ دا سرچ به ووهو. ګورئ کبیر خان راغی موږ سره. نه زه وایم زمونږ حساب د بلال. ګورئ بلال د بلال هغه انفارمیشن یې موږ ته مکمل دلته راکړه. نو کولی شي چې وګورئ چې دا د بلال پورې مربوط دی. صحیح ده. نو موږ تاسې کولی شو چې په دغه طریقه باندې سرچ وکړو. بیا کولی شي دا اوپن هم کې بلال فار 16000 افغانۍ دی، په دغه تاریخ دی او دغه ادرس دی، او کولی شي چې اوپن یې کړئ او ویم ګورئ. ګورئ موږ سیل ریسیپټ ده او مکمل یې موږ تاسو ته اوپن کړه. نو فایند او سرچ موږ تاسو سره د ریکارډونو په پیدا کولو کې مرسته کوي. که چېرته فایند کار ونه کړه او ریکارډ پیدا نه کړه، سرچ کې پیدا کولی شي. خو انشاءالله دواړو کې حتما ریکارډ پیدا کېږي او ډېر لویه مرسته ده. بله خبره موږ سره دلته پریفرنسز ده. ګورئ پریفرنسز باندې خو موږ مخکې هم خبرې کړې چې دغه د کویک بوک پورې مربوط ټول اپشنونه دغلته دي. تاسې چې کله غواړئ ملټیپل سایټ فعاله کړئ، اډوانس انوینټري فعاله کړئ، او همدا ډول ګورئ اسټیمیټس ملټیپل کرنسي، پیمنټس، پیرول ایکسپنس، لکه دا ټول اپشنونه سیل ټاکس تاسې له دې ځایه کولی شئ چې آن او آف کړئ. نو خپل همغه بزنس ته لیدلی دلته تاسې دا اپشنونه کولی شئ چې آن او آف کړئ. زه به ورته دا نو کومه. نو دا هم په ایډیټ مینو کې یو څو مهم مسایل او څو مهمې خبرې وې. د نن دپاره همدغومره درس بس. د سبا انشاءالله په لیست مینو کې چې کوم مهم کمانډونه دي پر هغې به خبرې وکړو. اصلا زمونږ د کویک بوک پروګرام خلاص شوی، ځکه 14مه ویډیو کې زمونږ د کویک بوک پروګرام پای ته ورسید. ولې دغه مینوګانې په دې خاطر وایو ځینې کمانډونه او اپشنونه دلته موږ نه دي ویلي او هغه باید دلته مینوګانو کې وویل شي. نو په دې خاطر باندې زه مینو په مینو ګرځم او مهمې خبرې چې هغه له تاسو سره شریکوم. نو په دې هیله چې له دې درس نه مو هم یو څه زده کړي اوس، انشاءالله سبا په بل درس باندې به کار کوو.